دا ورو سوال کړی دی چې دا خو موږ ته پته ده چې د روټۍ خوراک نه مخکې بسم الله ویل پکار دي خو سوال دا دی چې اوس زه ډوډۍ ته کښېنم د ملګرو سره ډوډۍ وخورم بسم الله ما ووایه په دې پسې به وروسته زه چای څکم یا فروټ خورم یا بل څه خورم د هغې نه مخکې هم بسم الله وایم نو په دې مسله مې پوه کړه چې دا په منځ کې څومره فاصله راشي نو بیا بسم الله ویل پکار دي او دویم دا چې کله زه دسترخوان ته کښېنم نو دا نور چې کوم خلک دي دوی ته دا بسم الله را یادولی شم چې بسم الله ووایي الجواب اول خو دا خبره یاده کوي چې کله م روټۍ خوري د هغې نه مخکې لازم دي چې بسم الله ووایي لازم دي راجح قول هم دا دی امام ابن القیم رحمه الله په خپل کتاب زاد المعاد کې او په اوسنو علماو کې لکه شیخ ابن باز او شیخ ابن عثیمین رحمهم الله دې ټولو دې له ترجیح ورکړې چې بسم الله د روټۍ نه مخکې ویل دا واجب دي ځکه چې دې باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر کړی دی او دا ویلي چې څوک ونه وایي نو د هغه سره شیطان شریک شي په دې روټۍ نو حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم امام ابو داود امام ترمذي راوړی دی اذا اکل احدکم فلیذکر اسم الله تعالی تاسو کې چې څوک روټۍ خوري نو په اوله کې د الله نوم ووالي د الله نوم به څنګه لي نو یو حدیث کې ښه واضح حدیث راغلی دی بسم الله به وایي بسم الله بس او غوره طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده که یو سړی زه سره الرحمن الرحیم وایم نو څه کفر به وشي هېڅ کفر نه کېږي خو ته نن دا تپوس کې سبا له به بل سړی نه عبادت کوي هغوی څه کفر به وشي بل به بل وي هغه به وایي څه به کفر به وشي نو پیغمبر نه بسم الله ثابت دی وعلى برکت الله دا به کمزوري حدیث کې دي نو دا وعلى برکت الله د بسم الله سره نشته بسم الله به ووایي بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیث کې وایي که د چا نه په اوله کې بسم الله یېره شي فلیقل بسم الله فی اوله و آخره نو هغه دې بیا دغه ووایي چې بسم الله فی اوله و آخره نو دې نه خو دا ثابته شوه چې بسم الله ویل لازم دي نو راځو اوس د دې رور دې سوال له چې زه یو پرې روټۍ وخورم بیا پسې فروټ خورم بیا خواږه خورم بیا چای څکم هر ټیم به زه بسم الله ویم او دې منځ کې څومره فاصله پکار ده چې بیا بسم الله وویلی شي نو د دې مسلې جواب دا دی چې ګوره شریعت خو دا غوښتي دي زموږ نه چې یو پیر چې ته ډوډۍ ته کښېنې دا ډوډۍ خورې په دې باندې یو پیر بسم الله ووایه دا کافي ده ته دسترخوان ته کښېناستې او په دسترخوان باندې وریجې دي سالن دی فروټ دي خواږه دي د ټولو دپاره یو پیر بسم الله ویل کافي دي ځکه چې دا یو خوراک حسابېږي ټول که چېرته داسې وشي دا دسترخوان یو پرې اوچت کړی شو او بیا لږ ساعت بعد بل راوړی شو په هغې باندې بل قسمه خوراک دی یا هم هغه خوراک دی خو بل پرې د راغی بیا هم څه خیال دی بیا بسم الله ویل پکار ځکه د هغې نه جدا دی یا داسې وشي لکه یو سړی دی هغه ووتو لاړ روټۍ یې خوړه او بیا پاسېد لاړ ووتو څه کار او بیا راغی څه وخت بعد بیا بسم الله وایي خو که یو قسم یعنی په یو پیر باندې خوراک کي او په دسترخوان باندې قسمه قسم خوراکونه پراته وي دا ټول یو خوراک حسابېږي نو دې کې یو پیر بسم الله ویل دا کافي دي بیا دې وایي چې دا خوا کې چې کوم کسان ناستي دوی ته بسم الله رایادول پکار دي او بلکې د سنت طریقه ده په دې کې مشهور حدیث دی د عمر بن ابي سلمه رضي الله عنهما وجي كنت غلاما في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم زما شوم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په پرورش کې وكانت يدي تطيش في الصحفه او زما د لاس په دې لوښي کې چورلیدو په دې کاسه کې کله مې د یو ځای نه خوړه کړې د بل ځای وایي ما ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې یا غلام ای ماشومه سم الله د الله نوم واخلي دغسې پورې زموږ مقصد دی سم الله د الله نوم واخلي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته دا طریقه وښوه رایاده کړه چې بسم الله ووایه دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی نو دغه شان یو مسلمان لم پکار دی چې هغه نورو مسلمانانو ته دا خبره څه کړي رایاده کړي او دا ډېر لږ مسلمانان د دې اهتمام کوي ځکه چې یو سړی په خپله نه وایي نو بل ته به یې څه رایاده کړي
یو سړي ته به خپله نه دی یاد بعضو ته خو ډوډۍ به د یخودي نه یو حمله کي پې دې ته دې نه پرېږدي چې ته روټۍ پوره راوړې شروع یې کړي نو بیا ګوري چې بسم الله ونه وایې بې برکتي څه ده بې برکته روټۍ وي برکت ترې ختم شي او مړېږي پې نه دا سړی نه مړېږي دی نه مړېږي ځکه چې روټۍ کې برکت نه وي الله نوم پې نه ده اخیستی شي او کومه روټۍ کې چې برکت وي په لږه باندې سړی موړ شي دا بعض عوام کله نه کله خبره کوي فلاني ځای کې او ډوډۍ موږ ډېره زیاته به خوړه او ډېره مو خوړه او اوس دې فلاني ځای کې زمونږ بس معمولي غونته کې وخورو هلته وي بدنونه ټیټ وي او هلته دا وي او هلته دا وي داسې خبرې وي بدنونه ټیټ وي دا خبره ټول د برکت خبره ټول د څه ده د برکت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته کسان راغلي وي یا رسول الله موږ خوراک کوو مړېږو نه وی تاسو که څه جدا جدا خوراک کوئ وی یو ځای کوئ الله به پکې برکت واچي نو ګوره هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته سبب برکت ذکر کړو چې برکت پکې نه شي ځکه پې نه مړېږي نو کوم خوراک کې چې برکت وي دا لږي نو سړی پې موړ شي په کوم مال کې چې برکت وي که لږ ومي خو ستا ضرورتونه به پې هغه به پې پوره شي بې برکته مال که په کروړه ومي خو ته به پوه هم نه شي چې په کوم طرف لاړې او څنګه ولګېدې او څه چلو شو څه ونه شو په دې به پوه هم نه شي ځکه چې هلته پکې برکت نه نو بعض نیم صبر هم نه کوي بسم الله خو لا پرېږده دسترخوان ته پوره صبر هم نه کوي نو دی خو بل ته بسم الله سره یاد کړي اوس که داسې چېرته دا کس پوه شي چې دوی په دې باندې تنګېږي چې کله زه دوی ته وایم چې بسم الله ووایي نو دوی په دې باندې تنګېږي نو بیا به په حکمت سره دوی پوه کوي او یا په خپله کله داسې هم دا طریقه یعنی کاردار او فایده منی چې سړی په خپله په زوره بسم الله ووایي بسم الله ووایي نو دا نور ملګري هم پوه شي چې دی موږ ته رایادوي چې بسم الله ووایي والله اعلم